له پاکستان نه دویمه ستره بریا مبارک شه. نن خو د هغه شعر ورځ ده چې یا ګلخانه ته چې د افغان له نومه څنګ وې، تا نو بیا اختر ته کالي کړي دي که لنګ وې. زه خو د ایمان پېژنم دومره ډوزې مه وله، ته په روژه مات کې هم له دال سره بادرنګ وې. او نن چې په وطن شي لر او بر افغانان یو لاس شي، ته لکه دا زوړ ډول د لاهور په څنګ کې ډنګ وې. ملګرو دا وخت به تاسو څه ویډیو ګورئ په کم کې چې په ګیلمن وزیر باندې ډېر زیات تنقید هم کیږي، او تنقید پې د دې د وجې کیږي چې د افغانستان سره وایي مینه د دې سیواو د پاکستان سره کمه وه. حالانکې دا واقع څرنګه ده نو په دې سره نن لږ ویډیو جوړوم او مکمل تفصیل باندې تاسو پوه کوم. داسې چل دی ګیلمن وزیر چې کم بیانونه راغلي دي هغه وایي چې ما سره په جیلونو کې دونه ظلمونه شوي دي، وایي یو ورځ چې کم دی هغه زه حکومت ونیودم او کم دا بوټان چې دي وایي په دې کې میخونه ورکړي او په دیو باندې زه وهلم. وایي زما نه چې کم دی وینې بتلې ما ته وایي د ورځ او د شپه پته هم نه لګېده چې آیا ورځ روانه ده او که شپه روانه ده. وایي دونه کم تکلیف چې دی هغه په ما باندې تیر شوی دی. ګیلمن وزیر بله دا خبره کوي چې آیا زمونږ خپل خپلوان ورک دي، زمونږ رشته داران ورک دي، د هغو پته نه لګي. نو وایي مونږه په دې وجه باندې چې کم دی هغه د افغانستان سره او مونږ کم لر بر یو اواز چې کوو هغه همدارنګې دی. بله خبره زه تاسو ته دا وکړم کله چې ګیلمن وزیر باندې حمله وشوه او هغه زخمی کړی شو یا د هغې نفس وفات کړی شو، د هغې کم په قبر باندې دې نه علاوه کم لاش چې و هغه هم د افغانستان کومه پخوانۍ جنډه چې ده په هغې کې رانغښتی و او هغه چې کوم دی خلکو ته شو کول او په هغه ځای کې چې کومې چغې جوړې وي هغه هم دا وي چې لر او بر یو افغان دا اوازونه هغه شروع. نو خلک چې کوم دی زه به دا ویم پاکستاني وروڼه هغه په دې باندې هم یو غوسه دي چې آیا دې خلکو له داسې چغې نه دي وهل پکار چې لر او بر زموږ ځان له ملک دی، افغانستان ځان له ملک دی، دا خبره کوي. بل لکه که تاسو وګورئ زیات تر هغه خلک د دې سره ورسره وکم چې دا غواړي چې دا کم پښتانه چې دي هغه یو ځای شي، یعنی دا لر پښتونخوا او بر پښتونخوا. نو په دې باندې چې کوم دی کنځل او رد بد ویل هغه ډېر زیات سیوا دي. حالانکې تاسو ټولو ته زه ویم چې آیا یو بل کوم مونږ پښتانه یو ټول یو پښتانه یو، خیر که څه لر دي او که بر دي، خو داسې اختلافات داسې یو بل ته کنځل رد بد ویل هغه نه دي پکار. نو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.